سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست، وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو د امازون لپاره پروډکټ هانټینګ وکړو، یعنې پروډکټ ته پیدا کړو. راځو د پروډکټ هانټینګ اړوند لومړی یو څو خبرې کوو، وروسته عملا کار شروع کوو. پروډکټ هانټینګ ته پروډکټ ریسرچ هم وایي او پروډکټ انالایز هم ورته ویل کېږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په تېرو ویډیوګانو کې خبر باندې کړې ولې پروډکټ هانټینګ د پروډکټ پیدا کول، یو داسې پروډکټ پیدا کول چې هغه په امازون کې په ښه یعنې زیات اندازه باندې هغه خرڅېږي هم، خلک یې ځینې اخلي هم او موږ تاسو ته ګټه هم کوي. داسې پروډکټ انتخابول ته پروډکټ هانټینګ وایي. داسې پروډکټ باندې موږ تاسو پیدا کړو. دا مرحله کېدای شي په یوه ورځ کې تاسو یو پروډکټ پیدا کړئ، کېدای شي په میاشت کې پیدا کړئ، کېدای شي چې په کلونو باندې ووځي، کلونو نه البته میاشتې. خو بعضې کسان داسې کسان هم شته چې حوصله ورته نه لري، همداسې پرېږدي، دې ته نو بیا کلونه هم ویل کېږي. زیاتره کسان په همدې مرحله کې بس ماته مني او ناکامیږي. نو موږ تاسو باید ناهیلي نه شو او کوشش وکړو په دې مرحله کې ډېر احتیاط څخه کار وکړو، حوصلې څخه کار واخلو تر څو یو ښه پروډکټ پیدا کړو. دغه پلیلیست موږ پیل کړو د پروډکټ هانټینګ اړوند د امازون. په دې کې به مرحله په مرحله هر څه عملي کاروو، سره کوم پروډکټ پیدا کړو، له کوم ټول څخه استفاده وکړو، کوشش کوو چې له پري ټول څخه استفاده وکړو تر څو هر څوک وکولی شي چې بغیر له مصرف څخه یو پروډکټ پیدا کړي. او بله تر ټولو مهمه خبره، دې ته د امازون اکاونټ ضرورت نشته چې تاسو باید حتما د امازون اکاونټ جوړ کړئ تر څو پروډکټ هانټینګ وکړئ. هغه د امازون اکاونټ ضرورت نشته. او بل تاسو کولی شئ بغیر له سرمایې څخه، بغیر له سرمایه‌ګذاري څخه په دې مرحله د پروډکټ هانټینګ څخه زده کړئ، تاسو پیسې پیدا کړئ. کولی شئ پروډکټ هانټینګ شروع کړئ او پروډکټ پیدا کړئ او هغه په نورو کسانو باندې خرڅ کړئ. یعنې دا زه تاسو سره وعده کوم، دا کار زه درته اماده کوم، د ویډیو په ډسکرپشن کې به خپل واتساپ شماره هم پرېږدم. تاسو پروډکټ پیدا کړئ، خرڅول یې په ما. تاسو پروډکټ پیدا کړئ، هغه پروډکټ کس زه درته پیدا کوم، کلاینټ زه درته پیدا کوم چې هغه پروډکټ تاسو څخه واخلي او هغه خپل لیست کړي. یعنې تاسو کوم سرمایه‌ګذاري ته ضرورت نه لري. دلته پروډکټ پیدا کړئ چې داسې پروډکټ کې ښه سیل ولري، هغه کوم نکات چې به چک کېږي هغه له دې بعده وایي هغه ټول به چک شي، صحیح پروډکټ کې، وینینګ پروډکټ کې هغه تاسو کولی شئ چې خرڅ یې کړئ، په هغو باندې تاسو پیسې وګټئ. دا یو پرې کار دی. یعنې پروډکټ هانټینګ ډېر مهم دی امازون لپاره، ډېر مهم دی. تاسو ټول باید زده کړئ او په دې پلیلیست کې به انشاءالله ټول عملي کار تاسو ته کېږي تر څو تاسو پروډکټ هانټینګ زده کړئ. پروډکټ هانټینګ چې ده دوه ډوله باندې ده. یو مینولي ده. مینولي تاسو په خپله د امازون دغه ته راځئ، ویب سایټ ته پروډکټ ګورئ او ټول خصوصیات هر څه یې چک کوئ، کې یعنې په لاس باندې هغه پروډکټ پیدا کوئ، خپله پسې ګرځئ. او بل به ټولز ته تاسو ټولز مختلف ټولز چې هغه ټولز په واسطه باندې تاسو هغه پروډکټ پیدا کوئ. ټولز بیا دوه ډوله دي، یو پیډ ټولز دي، یو پري ټولز دي. پیډ ټولز هغه ټولز تاسو په مانتلی سبسکرپشن به ورکوئ، یعنې مانتلی پیس به ورکوئ او هغه پروډکټ به اخلئ، بیا استفاده کوئ. او پري هغه دي چې بغیر له دې څخه تاسو څخه واخلئ، پري استفاده کولی شئ تر څو پروډکټ پیدا کړئ. موږ کوشش کوو چې پري ټولز استفاده کوو او هر یو باندې عملي کار درته وکړم، څه رقم ډاونلوډېږي، څه رقم استعمالېږي. موږ تاسو کوشش کوو چې له پري ټول څخه استفاده وکړو. په زه هر یو دننه ویډیوګانې ته جوړوم. خو کوم پیډ ټولز چې دي هغه هم دغه دي، لکه جنګ اسکوارټ ده، میرچن ورس ده، هیلمټن ده، کیپا ده، ویرچولاند ده، ایګرو ده. دا هر یو وروسته بیا دا هم وایو، په دې باندې هم ویډیو جوړوو. خو موږ کوشش کوو چې د پري ټول څخه استفاده وکړو چې تاسو دې ضرورت پیدا نه شي، تاسو سرمایه باندې ورکړئ، پیسې باندې ورکړئ، له پري ټول څخه استفاده وکړئ تر څو پروډکټ پیدا کړئ امازون ته. اوس د پروډکټ هانټینګ لپاره موږ غواړو چې پروډکټ پیدا کړو، یو پروډکټ هانټ کړو، باید کوم نکات باید چک شي، کوم نکات باید په پروډکټ کې چک شي چې موږ تاسو پروډکټ هانټینګ کوو. سرچ والی هم چې دا پروډکټ څومره سرچ کېږي په امازون کې. دوهم چې دا امازون ته پروډکټ کې شته که نشته اساسي لار، یعنې امازون هم دا پروډکټ خرڅوي که نه خرڅوي، دا پکې چک کوو. بل ګورو چې برانډ دا پروډکټ خرڅوي که نه خرڅوي. بل ګیټډ ده که انګیټډ ده، یعنې کوم محدودیت خو نشته، موږ اکاونټ کې لیست کېږي که نه لیست کېږي، دا ګورو. ایسي نمبر یې ګورو چې ایسي نمبر یې چېرته ده او څنګه کتل کېږي، بي اس آر یې څو ده، وایټ یې څو ده، سایز یې څو ده، قیمت یې څو ده، د پروډکټ ټایپ چې در چې جوړ شوی ده، او بل چې ریټینګ یې څو ده، ریویو یې څو دي، نمبر اف بی او د بي ام سیلران دي چې څومره بي اس سیلران کې دي، څومره بي ام سیلران دي. او بل د پروډکټ هیستوري ګورو چې په تیر وخت کې څومره خرڅوی ده، څه ډول څومره وخت یې وتلی ده. دا ټول شیان به عمله موږ چک کوو کې.
مثال راځو یو څو عملاً ګورو. دلته رالی د امازون خپل ویب سایټ ته amazon.com تاسو ولیکئ عمومي په بازار انټرنیټ مې دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص کړي. دلته مختلف دغه دي پروډکټس دي، هر یو تاسو مختلف کتلی سئ، مختلفې کټګوري وي دي. راځئ دلته کټګوري ته هر یو کټګوري غواړئ چې راخلاص یې کړئ، کلیک باندې په نوم باندې سرچ کولی سئ، مختلف پروډکټس پیدا کولی سئ. مثال دا پروډکټ ما دا یو دانه پیدا کړی دلته کې. اوس په دې کې دا یې ګورئ سین دی، سین نمبر دا ده، دا یې برانډ ده، سیلران کې 15 دانې دي، دا یې بیسار ده، د هیلټ په کټګوري کې دا یې ټول کتلی سئ. بل تاسو څنګه وکولی څنګه وګورئ چې دلته راځو ګورئ په دغه ځای کې ګورو ګورم نیو دا سیلران چې دي 15 دانې سیلران دي. دغه وګوره نیو 15 په همدغه د 15 سیلران کې دي. په دې به کلیک وکړئ، په دې سیمه کلیک وکړ، همدغه رقم دا صفحه به راخلاصه سي. دلته به تاسو وګورئ ګوره په دې کې شیفټ فرام دغه نوم ده او سولډ بای د دغه کس په نوم باندې دغه سټور نوم د خرڅیږي او شیفټ کیږي له دغه ګودام څخه. دې ته دغه سیلر څه د بی ام سیلر ده. بل راځو دا ګورو شیفټ فرام امازون او سولډ بای دغه د سیلر د سټور نوم ده. دې ته بی ای وایي ځکه دغه امازون شیفټ کوي او خرڅوي دا کس، دا بی ای ده. او بی ام سی هم هغه کس چې خرڅوي هغه نوم د لیکلی او هم شیفټ کیږي د هغه سټور څخه. دې ته بی ام وایي. دا تاسو کمدار کم کتلی سئ چې په مختلف سیلران دي، هم بی ام کوي هم بی ای کوي. په دې رقم تاسو پیدا کولی سئ. نمبر اف سیلران مو ولیدل چې نمبر اف سیلران هم پکې 15 دانې دي. دې څخه تاسو نمبر اف سیلران هم معلومولی سئ. دا وره تاسو دې ته سوچ ما خراب وي څه ډول اپ کې معلومیږي، څه ډول تاسو په اکاونټ کې شاید تاسو په کمپیوټر کې تاسو دا نه راړئ. دا به کوم ټولز په واسطه موږ تاسو په معلومو کوم ټولز باید انسټال کو، څه ډول انسټال کو. مثال سیلران مختلف کوم ټولز په واسطه معلومیږي، بیسار کوم معلومیږي، څومره خرڅیږي کوم ټولز په واسطه معلومیږي. هم دا ټول موږ تاسو کولای شئ ټولز په واسطه معلوم کړئ. پری او پری ټولز دا پری ټولز سټپ بای سټپ ار یو درته انسټالوم، ار یو درته ښیم. بل راځو د پروډکټ هانټینګ کرایټریا ده. دلته زیاتره خلک اشتباه کوي، غلطي کوي. اوس تاسو کوم پروډکټ پیدا کوئ د پرایویټ لیبل لپاره ځان ته کرایټریا لري، یعنی ځان ته هانټینګ کیږي په مختلفه طریقه باندې. د هولسیل لپاره مختلف کیږي. دا ټول پرایویټ دغه د بزنس ماډلونه دي. هولسیل لپاره ځان طریقه باندې کیږي، ډراپ شیپینګ لپاره ځان طریقه باندې کیږي، ار یو لپاره ځان ته ان شاء الله درته ښیم. تاسو دا ویډیوګانې مسلسل تعقیب کړئ. بل د پروډکټ هانټینګ دلته مخالف ډیر اشتباه کوي. مو یو پروډکټ د یو اس مارکیټ لپاره، امریکا مارکیټ لپاره پیدا کوو، د هغه پروډکټ د یو کې مارکیټ لپاره یا لانچ کوي یا لیست کوي. دی وایي دا غره کم نه، هر مارکیټ ګورئ د یو اس مارکیټ له دوبۍ سره ځان ته فرق کوي. دوبۍ کې یو جنس خلک زیات خوښوي، په امریکا کې نه خوښوي، امریکا کې خوښوي، دوبۍ کې نه خوښوي. رواجونه، سیستم او استعمال د هر جنس فرق کوي. بعضې ډېر خوښوي، بعضې ډېر خوښوي. د هر مارکیټ لپاره موږ ځان ته دا ریسرچ کوو، ځان ته پروډکټ هانټینګ به کوو. نو دا دې کې به تاسو غلطي نه کوئ. تاسو به د هر یو لپاره ځان کرایټریا ده ټول درته وایم. عملاً تاسو باید د یو اس مارکیټ لپاره په پروډکټ کې څه وګورئ، بیسار باید څومره وي، سیلران باید څومره کې، ریټینګ باید څومره وي. دا ټول باید کې وګورئ. د یو کې مارکیټ لپاره باید څه رقم وګورئ، د یو ای مارکیټ لپاره څه رقم، سعودي عربي مارکیټ لپاره څه رقم وګورئ. دا ټول تاسو ته زه ښیم، سټپ بای سټپ درته ښیم. په راتلونکي ویډیوګانو عملاً په هغه کوم ټولز دي، پری ټولز دي، هغه تاسو ته انسټالوم او استفاده کوم. تاسو کوشش وکړئ چې ویډیوګانې مسلسل وګورئ. کوم پوښتنه لرله کمنټ کې وکړئ. مقصد دغه هغو ملګرو سره هم شیر کړئ چې امازون اړوند غواړي زده کړه وکړي. دا ویډیوګانې سره شیر کړئ. پروډکټ هانټینګ چې دا تاسو مهم اپشن ده، مهم بخش ته په زده کړه د امازون کې. دا هر یو زده کړئ، کوم سرمایه ته ضرورت نه لرئ. کوم ځان لپاره کار کول، پروډکټ پیدا کړئ، خپل ځان ته هم لیست کولی شئ. کوم ځان لپاره کار نه کول، تاسو فقط پروډکټ پیدا کړئ، کولی شئ پروډکټ خرڅ کړئ، نور ته د خدمات وړاندې کړئ. پروډکټ هانټینګ له مهمو مرحلو څخه ده او زده کړه یې مهمه ده. که ځان ته کار کوئ، که بل ته کار کوئ، وینینګ پروډکټ پیدا کړئ، په همغه دقیقه تاسو ته خرڅېږي. نو هیله ده چې له دې ویډیو مطلب اخیستی. که کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې له موږ سره شیر کړئ. په دې ویډیو په ډسکرپشن کې زه واتساپ شماره درته پرېږدم. هر څوک کولی شي که وینینګ پروډکټ هم دا اوس لري یا پیدا کولی شي یا روغ پیدا کړل